د طالبانو لخوا د ملا ترخیل له ورور څخه د ځمکو ګرځول او غبرګونونه وایي د لنډغرو د کورونو ساتنه کوي، خو د ملا ترخیل شای نیولې. جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د استرداد کمیسیون وایي چې اوس یې 5500 متره مربع ځمکه له غصبه راخلاصه او کابل ښاروالۍ ته سپارلې ده. د دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې دغه ځمکه د کابل ښار په 22مه ناحیه کې چې د ملا ترخیل د ورور اړوند دوه له غصبه راګرځولې او کابل ښاروالۍ ته سپارل شوې. د دغه کمیسیون مسؤلان وایي یوازې یوه پلازا د ملا ترخیل د ورور قانوني ملکیت دی او په دې سیمه کې نورې ځمکې غصب شوي وي. د کابل ولایت د ځمکو د غصب د مخنیوي د تخنیکي پلاوي غړي محمد الله منصور وایي کلونه کېدل چې دغه ځمکه د دغه ورور په غصب کې وه او صراف و او په قانوني بڼه نه وه ورکړل شوې، یوازې د روغتون لپاره اخیستل شوې وه او دغه ځمکه د بلاک په بڼه ویشل شوې وه او 5500 مربع متره یې غصب شوې ده. په همدې حال کې د ملا ترخیل وراره د خپل پلار لخوا د ځمکو غصب ردوي او زیاتوي چې د خلکو په غوښتنه په دې ځمکه مدرسه او جومات جوړ کړی دی. د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون د شمیرو له مخې د دغه کمیسیون د فعالیتونو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې له 200 تر 300 زره جریبه ځمکې له غصبه راګرځول شوي دي. عام خلک بیا وایي طالبان د دوستم محقق خلیلي عطانور او دې ته ورته لسګونه نور جنګ سالارانو لخوا په غصب شوي دولتي ځمکو کې د جوړ شوي قصرونو ساتنه کوي، خو بیا واړه غاصبینو ته تکړه دي او ځمکې ترې بیرته ګرځوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.